جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. نیمروز کې د اسلامي نظام په راتګ سره د عوایدو کچه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. د نیمروز برېښنا رئیس مولوي حبیب الله خیرخوا یاد ولایت کې د عوایدو راټولولو په برخه کې ترسره شویو هڅو ته په اشارې سره ویل چې د اسلامي نظام په راتګ سره د ولایت کې د عوایدو کچه هم لوړه شوې او کوم هدف چې د ریاست لخوا ورته ټاکل شوی و ترلاسه شوی دی. د ښاغلي خیرخوا په وینا د هڅو د لړکې لګنو پوروړیو پیریدونکو پیسې ترلاسه او د برېښنا عوایدو ته ورزیاتې شوې. الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره موږ ویلی سو چې د نیمروز ولایت د برېښنا عواید هغه ډېر سوي دي چې دا ویلی سو په دا 10 میاشتو کې چې موږ ته کوم د مرکز د خوا څخه هدف تعیین سوی و 380 میلیونه افغانۍ په هغه کې الحمدلله زموږ د ریاست ملګرو همکارانو په کوششو په ارزولو سره هغه 515 میلیونه افغانۍ ته زموږ هدف رسېدلی دی. الحمدلله دستاور سته. همداراز د نیمروز برېښنا رئیس زیاته کړه له فتحې وروسته د شبکې ګڼې زړې برخې تشخیص او د نوي کولو او همداراز اصلاح په برخه کې هڅې پیل شوې چې الحمدلله ښې پایلې یې درلودلې. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونه په ټولو ولایتونو کې د شبکې اصلاح په موخه د ګڼو تجهیزاتو څار لړۍ په منظم ډول پرمخ وړي چې دې لړ کې د زړو او له کاره لوېدلیو تجهیزاتو د بدلولو او نوي کولو لړۍ هم په منظم ډول روانه ده. هر الوشت خاور